زوزه مدانه ده چې زه د کجوري فواید بیان کوم. همدا په دې باندې خو دې خبرې کېدی شي علماو پې هم لیکل کړي دي او علما د طب چې ډاکټران دي هغوی پې هم خبرې کړي دي. خصوصا امام ابن القیم رحمه الله کتاب د زاد المعاد په هغې کې امام ابن القیم رحمه الله د کجوري د فوایدو ته اشاره کړې ده. وایي چې په میوو کې د ټولو نه فایدمنه میوه بدن دپاره هغه کجوره ده. وایي کجوره میوه هم ده، کجوره خوراک هم دی، کجوره دوایي او علاج هم دی، کجوره څښاک هم دی. څښاک څنګه دی؟ شربت هم جوړېږي او کجوره وي حلوا هم ده. څومره کارونه کوي دا کجوره؟ میوه ده، د فروټو په ځای کار کوي، باقي فروټو په ځای. خوراک دی، مړېږي پرې. څښاک دی، شربت دی جوړ کړه. دوایي ده، علاج پکې پروت دی او حلوا هم ده، د خوږو په ځای استعمال کړه. په دې کجوره کې ډېر طاقت الله سبحانه وتعالی اچولی دی. دا کجوره چې کله استعمالوې نو بدن کې د طاقت کمی به دې نه راځي. او بل دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کجوره چې ډېره استعمال کړې ده نو دې کې دې ته اشاره ده چې دا د پوره خوراک په ځای کار ورکوي. که کجوره صرف وخورې او بل څه نه وي دا تا مړۍ هم ښایسته دي مړۍ، نو کجوره استعمالوي په دې کې فایدې هغه ډېرې دي. او ټوله غټه خبره دا ده چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کجورو باندې مین و. ځکه حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به روژه هم په دې ماتوله. روژه به په څه ماتوله؟ ویفطر قبل ان یصلي علی رطبات، په تازه کجورو. فإن لم تكن رطبات فتميرات، كتازه کجوري بني بعام کجوري. فإن لم تكن تميرات وكالعام کجوري بني حسا حسوات من ماء، بیا به یو څو چونګه یا یو څو ګوټه اوبه وڅښلې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په دې باندې روژه ماتوله. دې ته په شوق کې و چې کله به دا کجوره خورم. او چې کله انسان دا معده خالي او ډېر وخت خوراک ونه کړي د ده دا بدن خوږو ته ضرورت لري او طاقت ته ضرورت لري، کمزوری شوی. نو چې ته کجوره اولنی خوراک وکړې نو بدن ته طاقت میلاو شي. نو کجوره خوراک دې کې ډېرې لویې فایدې دي. اوس موږ خلکو په دې مشهور کړي وو، وایي دوی مذهب خرڅ کړی په څه شي باندې؟ په کجورو باندې. کجوره باندې وایي چې دوی مذهب خرڅ کړي. نو کجوره ثبت شي خو نه دی ولې ښه فایدهمند شی دی. او ښځه هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم بې مینو موږ پرې مینو. او که الله یې راله راکړي نو موږ چې د الله د نعمت ناشکري خو نه کوو. خو هسې پروپیګنډا او دروغ او باطل خبرې د حق نه راوړلو لپاره هغې کې یو دا د موته اشاره وکړو دوی په کجورو باندې مذهب لري. یو د کجورو دا کیسه ډېره مشهوره ده، د کمبلو وی کمبلې ورته راغلي د سعودي نه او کمبلې د کویت نه او کمبلې د پلاني ځای نه. اوس کمبل څه شی دی چې زه یې لپاره مذهب پرېږدم. او ځکه زه اکثر دې ملګرو ته دا وایم، یو څو درسونه کې مې ویلي هم دي، زه هم داسې کسانو ته به دا وایي چې دې کس چې دا کجوري واخیستې او ستا هغه مذهب یې پرېښو نو دا خو بیا ستا د مذهب کمزورتیا ده. ته راولګه دا چې په کجورو وړېدلي دي واپس یې په کجورو راواړوه. لا لکه ده ته ویدله لکه بعض علما یادوي وایي دوی له پوره ټریلې کجورې راغلي دي. هر څو ټریلې راغلي یوه ته 2 ټریلې ولېږه او د مولي صاحب بیا راواړوه. ځه پته به دې ولګي چې د کجورو والا دی که نه دی. نو
نو داسې پلتو خبرې د الله اداره خلکو ته هدایت وکړي څوک چې دا قسمه دروغ نشر کوي.